ننګرهار کې دیني علماو د پاکستاني پوځي رژیم له لوري د ملکي وګړو په نښه کول او بمبار کول د اسلام مبارک دین خلاف عمل بولي او په کلکو ټکو یې غندي. یو تن دیني عالم وایي د بېګناه خلکو وژل او د ملکي سیمو بمبارول د اسلامي اصولو او بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. په رمضان کې دغه د پاکستان کم وحشانه عمل چې کړی دی، بمبار یې کړی دی، په اسلام کې دا هیڅ ځای نه لري. د دوی دغه کړنې چې عام ولس په نښه کوي، دوی د نران شي جنگ سنګر کې د دوی مخامخ شي، خو لهذا د دوی دغه بې جرأته کارونه، بې ځایه کارونه نه دا په اسلام کې شته دی او نه په ملل متحد او نه په بین المللي کړنو کې دغسې کړنې شته دی چې دوی ترسره کوي. یو بل دیني عالم بیا د اسلامي هیوادونو له علماو او په ځانګړې توګه د پاکستان له علماو وغوښتل چې د خپل نظام د غیر انساني او غیر اسلامي کړنو پر وړاندې غږ پورته کړي. د اسلامي نړۍ د ټولو علماو نه، خصوصا د پاکستان د هغه علماو نه چې هغې همیشه موږ له دا درسونه راکول او دا خبرې بیا کولې چې هر که ظلم ناروا دی، په یو چا باندې ظلم کول، د یو چا ناحقه وینه تویول د الله د طرفه د بنده په حقوقو کې د ټولو نه اولنۍ پوښتنه چې کېږي هغه د ناروا وینې کېږي، ناحقه وینې کېږي. اوس ولې هغوی په دغه عمل باندې چوپ پاتې دي؟ ولې هغوی د دې یو قسم عکس عمل نه ظاهروي؟ د دې خپل حکومت دا لاس ولې نه نیسي؟ کم از کم چې هغوی د دې یو قسم په خلاف باندې اواز غږ کړي، اواز اوچت کړي، اواز جګ کړي او داسې یو کړنه ظاهره کړي، شاګردانو ته ووایي، مقتدیانو ته ووایي. عمومي هلته خو د تظاهراتو یو صورت شته دی، د مظاهرو کولو یو حق هغوی ته حاصل دی، هېڅ چا په دې شیز باندې هغې غږ جګ نه کړو. دغه راز یو بل دیني عالم بیا وایي د ملکي وګړو او بیا د متعدینو روغتون په نښه کول او د متعدینو شهیدانول د بزدل او کمزور خلکو عمل دی او له ولسونو یې وغوښتل چې د دغه جابر نظام پر وړاندې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ او د مشرانو د اجازې په صورت کې د دغه پوځي رژیم پر وړاندې وجنګېږي. د پاکستان د طاغوتي نظام د فوز ځینې کړیو په افغانستان باندې په داسې قشر باندې بمباري وکړه چې په ټولنه کې ډېر ضعیف او کمزوري خلک دي. هغوی د تداوی او د علاج لپاره په شفاخانه کې بستر وو. دا خو هېڅ د جګړې اصول نه دي، هېڅ اسلامي اصول دا نه دي. زه نه پوهېږم چې دا فتوا دې له چا ورکړې ده، کوم عالم ورته ورکړې ده. په اسلام کې خو د جګړې اصول معلوم دي، مقررات معلومه دي. نو هیله مو د ټولو څخه دا ده، د خپل ملت څخه مو هیله دا ده چې په خپل وحدت او په خپل اتفاق باندې د خپل نظام تر شا ودرېږو، د خپلو مجاهدینو، د خپلو قهرمانانو تر شا ودرېږو او د ضرورت په وخت کې د هغوی سره څنګ په څنګ باندې په جګړه کې شریک شو تر څو دغسې طاغوتیانو ته رحمتونکی جواب ورکړو. د یادونې وړ ده چې پاکستاني پوځي رژیم تېره شپه کابل کې د متعدینو روغتون په نښه او بمبار کړ چې پایله کې شاوخوا 400 متعدین شهیدان او 250 نور ټپیان شوي دي.